अस्सलाम वालेकुम मलगुरो په د نن ویډیو کې بس تاسو د انډراید موبایل کې یو داسې ټریک خایم چې هغه تاسو وګورئ نو تاسو به چې افسوس چې د مونږ ته مخکینه پته ولې نه وه تو ملګرو د ویډیو ډیره زیاته امپورټنټ ده د اخره پورې لازمي وګورئ چې تاسو د ټوله طریقه په صحیح سره پوه شئ په طریقې باندې نو راځئ ملګرو ویډیو سٹارټ کوو خو د هغې نه مخکې تاسو نه یو ریکویسټ دی وړوکی شانتې د ویډیو مې که تر اوسه پورې لایک کړی نه نو لایک یې لازمي کړئ او شیر یې کړئ خپلو یارانو دوستانو سره او که په یوټیوب کې ګورئ نو د چینل د سره سبسکرایب کړئ نو راځو ملګرو ټایم به نه میس کوو خپلې ویډیو طرف ته ملګرو تاسو مطلب چا سره زیات کار مطلب غپ لګوئ په ټیکسټ باندې واتس اپ باندې مسنجر باندې یا داسې نور آپشن باندې چې تاسو هغې سره لیکل لیږئ او رالیږئ لکه څنګه زه دلته چاته های یا داسې مطلب های هیلو یا نور غپ شپ ورسره لګوم او لیکل ورکوم په انګلیش کې نو دا لیکل بس تاسو سټایل باندې څنګه لیکئ دا به نن په دې ویډیو کې درته زه ښایم نو ملګرو ویډیو ډیره زیاته امپورټنټ ده اخره پورې لازمي وګورئ نو راځئ خپل ویډیو طرف ته ملګرو لکه څنګه چې دا ما دلته زه خپل نام لیکم عارف خان نو دا ما خپل نام ولیکو نو تاسو ته ګورئ دا خو یو نورمل دی یو سیمپل دی چې تاسو هر یو ته پته ده چې دغه شانتې خپل نام چې کله لیکي نو دغه شانتې فونټ وي مطلب دغه شانتې لیکل شي خو دا نام بس تاسو اوس په سټایل کې څنګه لیکئ اوس ګورئ ملګرو کلم چې تاسو سټایل کې لیکئ نو تاسو به څه وکئ دا سټار به راوالی سټار مې راواخیستو اوس زه خپل نام لیکم ARIFKHAN ملګرو اوس ورسره اخر کې یو سټار مخکې نه یو سټار اخر کې نو وګورئ دا لیکل وګورئ دا غټ شو د فونټ چې کوم دی دا غټ شو ګورئ زه که کټ کوم نو بیا به دا نورمل شي وړوکی خو چې زه دا سټار بل ورکم نو دا به غټ شي نو اوس تاسو ګورئ زما دا نوم او دا نوم په دې کې څونه فرق دی د لاندې چې کوم دی دا غټ لیکلی شوي دی هغه سټاران ښکاري نه خو بس دا هغه نوم چې کوم دی هغه غټ شو نو اوس دا ښایسته ښکاري نو تاسو د خپلو یارانو دوستانو ته که تاسو چېرته میسجونه کوئ نو دې سټایل کې کوئ هغه به حیرانه شي چې یار دا څنګه لیکل دی مطلب دا خو دی چې کوم لیکل کوي دا غټ لیکي سټایل لیکي نور سټایلونه هم درته ښایم ویډیو ګورئ بل سټایل داسې به کار وکړئ چې دا چې کوم آپشن تاسو ته ښکاري دا به د نوم نه مخکې کلیک کړئ نو اوس به خپل نوم مطلب نوم چې سم تاسو لیکئ خو د هغې ورډ نه به مخکې دا کلیک کړئ او اخر کې به هم دا کلیک کړئ نو ګورئ د لیکل چې کوم دی دا لږ کاږه شو سټایل کې شو که نه که زه ترې کټ کړم نو هغه به سمپل شي خو چې زه بیا ورکوم نو دا به کاږه شي سټایل کې به راشي نو دا وګورئ اوس په دې او دې کې څونه فرق دی مطلب لیکل د هغه شانتې دي خو لږ کاږه دي په سټایل کې دي مطلب خلکو ته چې ته دغه شان لیکل لیکي نو هغه به وایي چې یار دا څنګه دي مطلب د لیکلو خو لږ کاږه دي دا څنګه سټایل دی او بل سټایل درته ښایم ستاسو دلته راشئ او دا آپشن چې تاسو ته ښکاري دا به اول کلیک کړئ او دې نه بعد بیا ستاسو خپل لیکل میکل وکړئ چې څه لیکئ نو دا ما خپل نام ولیکو او زه بیا د آپشن ته راځم دا ما نو وګورئ زما په نوم باندې داسې یو لکیر جوړ شو داسې سټایل کې مطلب دا یو نیو سټایل شو ملګرو دا وګورئ نو اوس دا 3 چې کوم دي دا ما 3 سټایلونو کې تاسو ته وښودل بنا بغیر د څه فونټ نه څه فونټ ضرورت هم نشته ورته چې ته به فونټ دې ته ډاونلوډ کړې یا به داسې یا به دې ته اپلیکیشن ډاونلوډ کړې یا به دغسې هېڅ نه بس دا په خپل په دې کیبورډ کې به د ګوګل کیبورډ کې هر څه موجود دي بس د دې ځای نه ستاسو دغه شانتې سټایل باندې لیکل خلکو ته لیکلی شي نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به تاسو لازمي خوښه شوی که خوښه شوی مې نو لایک یې کړئ او کمنټس وکړئ چې آیا دا طریقه تاسو ته مخکې نه پته وه او که نه وه درته پته دا لازمي ماته کمنټس کې ولیکئ ټیک ده او ویډیو چې څونه زیات کیدی شي خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ چې ستاسو ملګرو ته هم دې ټریک پته ولګي نو ملګرو دا ویډیو په دې ځای باندې ختموم میلاویږو د نیو زبردست ویډیو سره تر د هغوی پورې د خدای په امان